تاسو دې حدیث وګورئ چې کله د شپې سړی ودی او سر جمع نه اوچتیږي نه څومره خطرناک. ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی ويقظ الشيطان على قافيه راس احدكم وی غوټه اچو شیطان په دې ورسته طرفه د سر د یو ساسو اخر د وختو چې په دې باندې وی غوټه درې غوټي چې کله دا سړی ودیش او په اره غوټه باندې دا خبره کوي چې مړه علیک لیلن طویلا ډیر اوږده شپه ده سملا وسره اذان وکي ګورو بسره فاذا استيقظ شکر دا سړی راوچت شي فذكر الله الله آیت کې چې الحمدلله الذي احیانا نو دی وغوټه خلاص شي واذا توزع شکل به او دسو کې دا بل غوټه خلاص شي او شکل مونږ کې نه بیا غدرې ما غوټه فاصبح نشيطا سباش دا سړی ګوري رسول الله فرمایي تر تازه نفس ډیر مزیداری والا کدا چرته برودي چې لکه وخت زیات دی او کدا نور راوخی چې به راوچت شي و اصبح خبيث النفس دا چې صبر او چتی کې دا نفس ګندوي کسلان او د قشن سست پست وړنګ وبنګ او دا خو به ابن حسن بصری فرمایي د دنیا د کار لچ راوړاندې کیږي ډېر ورته نشيتي او د دین کار لچ راوړاندې کیږي او داته سستو پکې لکه قران کې سوره توبه کې الله د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې و په دې باندې سره به منافق جوړيږي. علي بن ابي طالب ویلي وی چې کله واځي سس پستی او چې ملګری وسره ډېر دنګونه ورکه سب برابر کې نجري ودرېږي الکرامه خله شورس شه او چې په خپل وجره کې پروتي او کور کې پروتي سر منځم نه راوچتيږي. علي بن ابي طالب فرمایي وی بدیل شړی کې ریا دا او دا شړی د الله په نسبت د سوره توبه د وجنه منافق ګرځي چې سړی منافق شوی به وشو څه